رحمان بابا وی زه د یار په دیدن زکه شتابي کړم چې د عمر بقا نوینم تر کاله تلوار زکه کومه چې پته نه لګي چې کاله پورې به زه بیا ژوندی یم او که نه به عزیزانو دغه آیت کریمه ما په مالګو منډۍ کې ویلی او نن بیا تاسو ته دوراوم په دې کائنات باندې اصلی حکمران څوک دی بل څوک شته مؤثر حقیقی په دې ټول کائنات کې څوک دی صرف د خدای ذات دی عزیزانو دې دنیا کې واړه واړه خدایان ډېر پیدا شوي دي او انجام ام تاسو کتلی دی اورېدلی فرعون بزان تا رب اعلاوی چې زه لوی خدای یم لیکن چې خدای څه وخت کې په اوبو کې راونیو نو موسی علیہ السلام ورته د اوبو په غاړه ولاړو ورته آواز وکړو چې ستا خدای منمه که ما خلاصې نو هغه ورته وویل چې الآن قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوې دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري عزیزانو دومره عظیم طاقتونه فرعون 400 کاله بادشاهي کړې وه څومره او په 400 کاله بادشاهي کې په سر کې نو درد شوی و دومره فتح بلا دا اوسنی بادشاهان غریبان خو ورځ بیرته زکام والی یا ټوخیږي را ټوخیږي دفترو ته ورشي صاحب نشته وایي صاحب نن طبیعت څه ټیک غوندې نه و پرون یو دفتر ته لاړم نو د چا سکارو زمونږ سکارو خو چا کارو 10 بجې حضرت نه و راغلی نو ما وی چې دار دلیان او چپړاسیان او کلرکان دام د خدای بندگان دی په 9 بجې راشي او میزونه او لارې مارې صفا کی او شاهان چې دیا په 11 بجې بیا راځي خیر بہرحال وی منز بیگان اگا ہرگز نن عالم کے بامن ہر چی کرداں آشنا کرد دا سچ کو مونگے کو دا خلق مونگ دے سٹیجونو تا رسولی دی دا دی گناہ ندا امگا خلق دا پارا اس مونگا بیا گڑی گو لگیایو او پر تو گناہ میس کی دا خلق عزیزانو عرض داو چې د کائنات مالک صرف د خدای ذات دی زه ټلویزیون نه ګورم شته نه راکرن اگر چې تاسو ډېرې مهربانۍ کړي دي زما متعلق قسمه قسم پراپیګنډې هم کړي دي هر سم کړي دي اب بلا خبره ده چې قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير د عزت او د ذلت مالک یو سکند کې بدی ذلیل کی نواز شریف د ټول پاکستان وزیر اعظم ورشوز بیا کوسه په کوساو دجلا به دجلا یم به یم کوچا به کوچا کو بکو خیال راغی نو عرض مې دا دی چې ټي وي ما سره نشته زما عقیده دا ده چې په ټي وي او په بایسکوپ کې هیڅ فرق نشته هیڅ مستقله سینما ده ټي وي خو بعضې وخت کې چې څه خاص خبره وي نو زه د ګاونډي کور ته لاړ شم او ویې ګورم
برزنیف چې مړو د روس صدر داغه جنازه می قتل غختل نو چې 9 بجې خبرنامه کې داغه جنازه شروع کړه نو جنازه روانه ده او د روس د غاټ غاټ سرداران ورپسې روان دي او خزه ګرشلېدلی ګریوان او ببر سر ورپسې روانه ده او دا کوي نو ماوی چې مونږ وایو چې روس په دنیا کې سوپر پاور دی نو د سوپر پاور صدرم سوپری کړ دا زن طلاق چا راونیو مردارې کو چا مړ کو او د ځمکې ته وسپارلو ما یې تابوت ولیدو چې خلکو پکې پړي واچولو ځمکې ته یې کوز نو عزیزانو مغرور مشو شاهان شاهان دیگر است اکم شی دی چې ته به پې غاویری که په دولت غاویری منټ کې به در خدای والي که په سړو غاویری ټوغکی به پې راشي یوازې به پاتې شي که په بدن په مټو غاویری فالج به دې ووهي خپلې متیازې به نشي پاکولی خدای کولی شي که فالج به دې ووهي نو د غرور دی څه شی چې ته به پې غاویره کېږي یو بزرګ عطاالله شاه بخاري دی خدای وبخي هغه به وي چې د غرور هېڅ شی نشته وی بار وخت څه چې اول یا آخر تو ہی تو ظاهر باطن تو ہی تو وای ټول اول یا آخر تو ہی تو ظاهر باطن تو ہی تو اگر چې مونږ په داسې ملک کې اوسېږو چې مونږ کله بني آدمونه هم واړه واړه خدایان جوړ کړي دي بني آدمونه دا پیران صاحبان چې والا خلک ورشي نو لاس کې والا څه ورکړي چې دوا نه به مې نه وباسي داسې کې اوړي کې هم واسکټ اچولی چې اوړي کې واسکټ اچولی که نه پوه شه چې دا پیر نه دی دا د جیب غڼکپ دی په اوړي کې مونږ یو کمیس کې نه شو ټینګېدی هغه اوړي کې هم واسکټ اچولی دوا نه به مې نه وباسي دی خوا وګوره که د دوا لګېدی نو ده به تا ته لاس نیولی تاسو نه پوښتنه کړه ده به تا ته لاس نیولی زه یو ته ورغلی وم ما ورته وی چې یاره ډېر خوشحالېږم چې تا ته راشې مال خدای پرستی که دې له راځم چې زه ستا مرید یم دې له راځم چې دې کوټه کې دې ګورم چې چا سره وړي دي که نه چې در نه یوسم تاسو خیال راغی نو دعا ما نه مه غواړه چې زه د جیب ګڼکپ یم دعا تا ته خدای ویلی دي دعا چې کوي نو چاته یې کوي خلک لکه ګوګوشتوان مه جوړېږئ په خبره ځان پوهوئ دعا چې کوي چاته یې کوي اوس الله څه وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ عبادی عام خبره ده چې زما بندگان زمانه سوال کوي نو انی قریب زورته ډیر نږدې ما څومره نږدې ما نحن اقرب الیه من حبل الورید د دې مړی د شارګ نم ورته ډیر نږدې ما اوس زه څه کوم چې ته ماته دعا او سوال وکړې اجیب دعوت الداعی اذا دعان ته چې څه وایې نو الله وایي زه ورته غوږ نیسم څه چې نو ته څه وکړه فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون نو ته زما ومنه که نه نو زه به ستا ومنم ته زما شه نو زه به ستا شه تاسو خیال
ته زما شه زه به ستا شه. نو چې الله وایي چې بنده نامئ بنده او څه سوال کوي نو زه اورم او د هغې مناسب د متعلق فیصله کوم. تاسو خیال ده اوس که دی دا دعا وکړي چې خدای ما د پاکستان باچا کې، نو خدای وایي زه ګورم چې د باچایي کې د ده آخرت خرابېږي او که نه، که آخرت یې خرابېږي بیا یې نه باچا کوم که نه بیا یې کوم. تاسو خیال راغی ته دعا کوې چې خدای ما له 5 ښځې راکړې، نو خدای وایي چې ته یو هم ټینګولی شې دا خو ترکی اسپي دي، زه ګورم چې ته یو هم ټینګولی شې که نه، که ټینګولی شې نو بیا 4 در کوم. تاسو خیال راغی عرض میں داو عزیزانو چې د کائنات مالک صرف د خدای ذات ته، بل هیڅوک نشته. په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه دي، هیڅ نشته. علماء فستوایه وغیره ورسره په باس شوي دي چې دا موجودات کائنات وغیره هیڅ نشته. چې راټینګ کړي دي نو ورته ویل چې خبره واورئ کم شی به چې سبا نشت کېږي د هغې نن تصور د نشتوالي جایز دی. یو شی به سبا نه وي، که زه ووایم چې نن نشته نو دا جایز دی. په دې څه دلیل دی؟ نو علما ورته وایي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. بھئی قرآن ویلی جی کل من علیها فان، اے پیغمبر دا سمر موجودات چی تگوری دا ټول بفناشی، ټول بختم شي، باقی بد صحیح. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، صرف ستا د خدای ذات به باقی، هر څه به ختم شي. اور ما چرته تقریر کې یو خبره کړې وه چې حدیث کې راځي چې دا مرګ به د قیامت په ورځ حلال کړی شي، نو د دې مرګ حلالونکی به څوک وي؟ څوک به حلالوي؟ دې سپېږمو ته خلکو راوستما، سړی مې ونه ښودو چې څوک به حلالوي. وی جي مونږ خو په پوښتنو زړه وچاودو، والله یو ملا ته څوک وایي چې اسرائیل علیہ السلام بھئی څوک وی پلانے بھئی څوک وی پلانے بھئی څوک بھئی ملزم پوئی نه چې څوک بھئی حلالی. هسې مې یو شوشه خوشې کړه چې لږ ویښ شئ د خدای بندګانو، پوښتنې وکئ، دین کې ننوځئ، په دې جلسو ملسو راتلو باندې جنت ته نه شئ تللی. ویښ شئ. سوال دے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دیر لوی سڑے ہو، یو پادری ورته راغی ودا قرآن دے دا مور کیا چوما انجیل مور کیا چوم چې کوم سوځي دعا په پناه کوي او چې کوم نه سوځي دعا په حق کوي. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ورته وی چې قرآن هم په کاغذ لیکلی او انجیل هم په کاغذ لیکلی، دا به سوځېدی کېږي یا تا به پې څه مساله مګلي، دا پرېږده، ته عیسايي او زه محمدي ما، اور بلو اول زه ور ټوپ کوم بیا ته را ټوپ کا، چې څوک په حق یا به بچ شي او چې څوک په ناحق یا به وسوځي. د دلی په ښار کې یو لویه چرچه لګېدلې وه چې اوس به څه کېږي. شاہ ولی الله ویل زه اور ته اول ټوپ کوم. ویل دا ولې کې؟ ویل سنت ابراہیمی باندې عمل کوم. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابی. نمرود څوک چې ابراہیم علیہ السلام پور کې اچولې وې، عشقو چې څوک مې اچوي. نمرود څه شی دی؟
هغه ویل دي چې اور ته ټوپ کا ور وې دنګل چې ور وې دنګل اور ته حکم شو چې یا نار کونی بردم و سلاما اورا یخ او سالم شګوره چې وې نسوځي اور په گلزار شو. تاسو خیال لرئ عزیزانو؟ عرض مې داو چې دا ټولې خبرې مسلمان قوم دی وخت کې د افسانو په تور باندې اوري. ابراهیم علیہ السلام دسه، ابو بکر دسه، عمر داسه، موسی علیہ السلام داسه او داو دا افسانو په تور. بنیادی خبره بل ده، بنیادی دا ده چې د ابو بکر او عمر او عثمان او علی په کارکردګۍ باندې به مونږ خلاص شو. ها خلاص بشو؟ هغه چې څومره نیکی کړې ده مونږ به په خلاصي نه. تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. هغه د لپاره کرامت د هغه عمل دی او تاسو د لپاره کرامت به ستاسو عمل. ولا تسألون عما كانوا يعملون. د هغه د عمل پوښتنه به تاسو نه کیږي، تاسو نه بس تاسو د عمل پوښتنه کیږي. تاسو خیال را زما پلار مونږ کوي او زه نه کوم، زه به د پلار په مونږ خلاص شم. زما استاد مونږ کوي او زه نه کوم، زه به د هغه په مونږ خلاص شم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځونه یا د هغه ژوند او د هغه حیات او د هغه کارکردګي مونږ د پاره به سبب د نجات اله ګرځي چې کومه لار هغه جوړه کړې ده او په هغه لار روان شي. سو پورې ماما چې په هغه لار روان نه ای خیال است و محال است و جنون، دا لیونتوب دی چې مونږ او تاسو ټول پکې پراته. زمونږ د ملک خلک په یو بل لیونتوب کې پراته دي. مونږ دا خیال کړی دی چې سنت طریقه جوړدا ده چې مولا راشي نکاح وتړي او مړی وشي، مولا راشي جنازه وکړي او زیارت په ورځ ورپسې لکه د ښار کې رواج دی چې جومات ته راشي د ښار خلک مولا او مولا کوټې نه آواز وکړي چا جي یو سلور ملواڼې مونږ کور باندې راغلی دي. ملواڼې کیندې نو تاسو سلور ملواڼې مونږ کور باندې راغلی دي، ختم شریف پړاو کړی دي. اوس چې ته ما ته ملواڼه وویل او زه ستا کور له ختم درشم او روټۍ در نه وخورم یو 2 روپۍ م والمه، مړه په هغه ذات مې د قسمي که ستا مړي پسې وبخم چې زوړند مې کیم. تا چې ما ته نوم د سپي په نظر دې ما ته وکته. تاسو خیال راغلی په دې غلط فهمۍ کې پراته نکاح وګورئ خپلې. والله که دا خبرې زما خو بلکل اړه تور شو اړه. د ابوبکر نه لوی مړی به پیدا شي او د بیبي فاطمې نه لویه ناوې به پیدا شي او د حضرت علی نه لوی زلمی به پیدا شي، د بیبي عایشې نه لویه ناوې به پیدا شي. د بیبي عایشې نکاح چې رسول الله سره کېده څنګه شوی، د بیبي فاطمې نکاح چې حضرت علی سره کېدو څنګه شوی. اوس په دې دا ټول سوچ وکئ مسلمانان. دا شیعګان زما شاته اوسېږي، دې له به زه امام باړې ته یو ورځ راځم، پرېږدم یې نه. ما دې ملګرو ته ویلي چې مونږ به یو جلسه امام باړو کې هم کوو، جنګ نه کوو، جلسه به ورته کوو چې د بیبي فاطمې نکاح څنګه شوی او دا ستاسو نکاحونه څنګه کېږي، دا زمونږ نکاحونه څنګه کېږي. چې کم لک پکې صوفیانی मौली साहब जरूर आमी व्याते तमाशे ममाशे नहीं गे सोचा काम में आ सोचा काम दुईच होई धुपड़ो बाजो होई कवाली वर्त होई पागे कवच याने सुचा डमतो तेड़ूशी नो कवाली नाम पीकी तासु ख्याल रहा बैंड गगीगी फौजी बैंड रावली पुलिस बैंड रावली द बॉर्डर बैंड रावली गड़ाजार देव डड़ाजार देव साहब अज निकाह तड़म अज निकाह संगा तड़म
دی وایي دته دی وایي مبارک شه دا نکاح دی وای په ایمان هم داسې که نه نکاح داسې نکاح سنت محمدی دی لا يجوز النکاح الا بحضور شاهدین عاقلین بالغین حرین چې څوک نه دوه ګواهان به یو دغه ټول مجلس په مخ کې به ایجاب او قبول کیږي په هغه ایجاب او قبول کې به د ماضي او د حال صیغې وي نو زمونږ نکاحونه داسې مونږ سره یو کابل مولا او جنازه یې د اجرا کړې وه هسې وایم چې دا پاکستان نوم واورم که نه څه شرمېدلی ملک راته ښکاره شي پرتګیستلی په شرمونو شرمېدلی که دا ملک وی او دا قوم د سړي زوی وی په دې ملک کې به دا قانون هم وی چې اجرا ته هم اجازت دی چې اسمبلی ته ودرېږي یعنی اجراګان هم اسمبلی ته ودرېږي د ابټاباد اجرا چې دی ما ته راغلی یم کېناست اسلم اجرا ما ته راغلی و دوه ورسره سکرټریانو ښه کټي کټي ما ته راغلی و چې زه ډېر خوشحال یم تا نه تا ویلي چې زه به دله جلسې له ورځم ما نه ورته چا ویل نو اوس زړه کې خیال کومه چې دې نه پس مې دا جلسې د اجراګانو ته خیال دی چې شروع کړم ځکه چې نه سړو دا ملک سم کو نه ښځو سم کو ګوره که د اجراګان پکې ښه شي دا اوس ملک دی بله یو درته قانون دا دی چې کم کینډیډیټ کاغذونه داخلوي داغه تایید کننده او تجویز کننده به تعلیم یافته وي دستخط به کوي او کینډیډیټ سره دستخط ضروری نه دی که ګوته لګوي د بارډر صوبیدار یم خیر دی یعنی خرم ودرېدی شي دا ستا د ملک قانون دی او دا ستا ملک دی ما ته خلک وایي ته اسمبلی ته نه ودرېږې ما زه به په اسمبلی کې دې خسیانو سره څه کوم زه به څه کوم زه به څه کوم دې صوبایي والاو سره به څه کوم دې قومي والاو سره به څه کوم را سره به هلته په اسمبلی کې لنډرې ناستي هغې سره به څه کوم دا ستا د ملک قانون دی او دا ستاسو وطن دی ودونه مو د اسلام نه دومره لرې دي لکه د ځمکې نه اسمان مړي مو د ځمکې نه اسمان عمره لرې دي د اسلام نه دا هم د مړو حال دی او دا هم د ودونو حال دی ژوند مو ګورئ د آینده نسل تربیت ټول په کنجرتوب او په ډبتوب باندې کیږي که نه کیږي آینده نسل د شپږ کالو نه والا تا به 20 22 23 24 سال الک وګوره یا به بلو پرنټو کې ناستی میوزک سنټرو کې یا به سینما کې وي یا به نشترحال کې وي یا به آرمی سټیډیم کې وي د آینده نسل تربیت په ډمتوب او کنجرتوب کې قرآن او سنت جلسو تاسو ته دا ښودلي دي چې د آینده نسل تربیت تاسو داسې وکړئ یعنی آینده به چې په دې ملک باندې حکمرانان راځي نو کمپلیټ ډبان وي او کنجران وي دا ستاسو ملک دی دا ستاسو وطن دی ما ته خلک وایي چې تاسو هم دا مولیان څنګه شوئ مونږ څنګه شو زمونږ په بجلیګر کې د جمعې مونځ بندولو فوجیانو چې دا سرکاري انسټالیشن دی او دلته جمعې مونځ نه دی پکار خلکو ویل کوو لکه دا تاسو کله کله جلوس کې وایي که نه جانیا بلکل ارځه بیا په دې سیکار چوک کې ما تاسو لیدلی یې که په دې کوټه تاڼې د کابل تاڼې سره جلسه وه
زه په سټیج لا ولاړم چلته بایسکوپونو سره ډزو شو نیغم زه غورځولی وی د سټیج نه داسې م رامنډې کړې ما ټینګ شئ د ګډې زامنو دا ورتلی پې ولې چې اوس رامنډې وهئ ما خو تاسو لیدلي نه مونږ ته مه منې که ورځو او ورځه پې او چې ورځه هلته پولیس والا د خرطم غوندې اچولی چې ډس ټیر ګیس ته ما باندې را پرېوځه او زه په تا را پرېوځه چې زه یې وغورځولم ما تاسو لیدلی یې ماما په آرام کښېنئ زه تاسو پیژنم بجلیګر خلک ما ته وایي چې بالکل جی نماز نو کس طرح بند کرسی جان نو کباب کرسی اللہ خیر مال ٹھیک ہے نہیں بند کرنے جی او سی دلتا اوسیگی فوجی جرنیل دے انٹرکان ہوٹل نہ دے خواہی چے بنگلہ دا اگر آگے بجلیگر تا 300 کسان ولاڑ ویل یہاں جمعہ بند کرے مال بند نہیں کرتے ویل کون کہتا ہے مال یہ سب کہتے فوجی سره پټه لګولې وو فوجي وردی کېو لخته ورسره وه داسې لخته وخوځوله ای سنو جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ یہاں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے ابھی آپ اپنی جان کا تماشا دیکھ لیں گے بار فوجی لا رہے ولا رہا کچھ داسی کو ټول دی خوا ودرېده چې دی خوا ودرېده چې نہیں ہونا چاہیے زم لاړم پکې ودرېده چې پکې ودرېدم جرنیل ما ته وایي چې مولانا صاحب ابھی میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے ویلے کیوں مال بغیرت قوم کا امام کبھی غیرتی نہیں ہو سکتا خیال امرا یہ غیرت مند قوم تھا مجھے بھی غیرت مند بنا رہے تھے اب یہ جب بغیرت بن گئے تو میں ان کا امام ہوں میں ان سے بڑھ کر بغیرت ہوں اب میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے دیکھو گو رہی تاسو چار سے کوئی خیر دے او که زمونږ په جامه مچ غولو که نه راپسې م دبلې شروع کړي لږ دې ګریوان کې وګورئ دې ځان ته وګورئ چې دا تاسو کوئ څه غوږونه مې خلکو وخوړه هغه زما استعفا په اخبار کې راغلی ده ټیک شو ټلیفونونه دي څه دي دا نو زما دپاره ځان مړ کوئ بار پولیس شاته ولاړ دی چې کوم خرابوم ورزو پہ پدے تانا جانے وہی سارا کے کام میں کیسی چاہیے دیکھو گو رہی یو دا اجراگانو پر خبر را یاد شو یو سلور اجراگانو ویل دا ټوله دنیا لار هغه کولال لوخي خرڅ کړي او خرې مخکې او لخته ورسره وه او دی ورپسې نو اجرا چې څنګه انداز د خبرو که نه کولال ماما مونږ غلی لار شو کوو که څه پیسې در سره هغه چې ورته داسې کتلي چې وایي دا خو اجرا دی بس لخته ورسره وه چې یو شنګ شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه سته ویلې د اجرا منډه که او نور اجراګانو ته یې اواز وکړو ویل خورې راپاسئ ویې پېژندو تاسو ما د ایمان پر رڼا پیژندلی د ایمان پر رڼا مونږ هغه یو درته مې ویل جانې وایي سړک یې کم استعفا خبر په اخبار کې راغلی او زما متعلق خلق څوک خفه او څوک خوشحاله او څوک څه او څوک څه چا پکې لا دا راغله چې دي مونږ پاټای کې اعلان وکړو پلانې وکړو ډنګړې وکړو دا وکړو دا وکړو کې دی جمعیت العلماء اسلام دا د شیخ الهند رحمت الله علیه ایښوی شوی بنیاد دی بیا د هغې بوټي تربیت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کړی مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کڑے مولانا ابوالکلام آزاد کڑے مولانا غلام غوث ہزاروی کڑے
مولانا لاہوری رحمت الله علیه کړو. آخر کې د دې بوټي تربیت بیا مولانا مفتی محمود کړو. ٹھیک شو. اوس هغه بوټه پاتې مولانا فضل الرحمن صاحب ته. عزیزانو یو ځل په سن 59 کې ما مفتی محمود صاحب له لاس ورکړو چې واحده مرګرتیا د جمعیت وي چې زه به په زندګۍ کې د خدای دپاره کوم. ټیکټ له به نه کوم، وزارت له که وزارت ما کولی اوس به پکې زوړ شوی یم وی، که ممبري مې کولی خیر ماله خو به م ووټ راکوئ که نه خدای م خوار کړ که نه یې راکوئ. زه چې دا کوم ولاړ دي دا چتپوزي میتپوزي دوی نه هم خراب یم. ما غوندې به څوکي په اسمبلی کې خو ډز و غپ به یې کړ. زه به اوس زوړم وی په ممبرو کې نه، نه ممبري کوم، نه وزارت کوم، نه عہدے قبلوم. واحد عقیده و ایمان می داده چې زه ملا یم او ملا سړی د ملا په ډله کې او د طالبانو په ډله کې خښ کړ. که نه ده داسې؟ زه چې طالبانو علماو کې ناست یم ښه به ښکارم، او که زه چې د جنډه بازار په اجراګانو کې ناست یم ښه به ښکارم. زه تاسو په ایمان ووایم. ټیک شو. اوس علماو کې هم کمی زیاتې راتلی شي، څه پیغمبران نه دي چې د ګناه نه معصوم دي، لیکن جمعیت العلماء اسلام زما عقیده ده، زما دین دی، زما مذهب دی. صرف د جمعیت عہدې چې کوم دي، زه نائب صدرم یا د شورا ممبرم، بعضې وجوهاتو په بنا باندې چې څه مې صحت ټیک نه دی، څه بله وجه وه ما د هغې نه استعفا ورکړې ده. باقی جمعیت العلماء سره به تعلق چې تر څو زه ژوندی وم نو یي به. تر څو زه ژوندی یم نو یي به، ځکه چې زما دا مرګرتیا خدای دپاره ده. دا یو ډلې نه بلې ډلې ته ټوپونه هغه خلق وایي چې یا د ممبرۍ وږي یا د وزارت یا د دې شنې ټوټې وږي. ټیک شو. ما کې هغه لوږه شته نه، زما رزق ما پسې منډې وایي، زما روټۍ ما پسې را منډې وایي، زه روټۍ پسې منډې نه وام. زما عزت او ذلت چې دی زما د خدای په لاس کې دی، هغه زما د بندگانو په لاس کې نه دی. نو دا خبر د جمعیت العلماء سے استعفا دے دیا، دا خبر غلط ہو. اگر چلان دے اخبار والا هم لیکلی دی، خود اخبار والا ته پر ورولۍ یو اپیل کو، ورولۍ یو اپیل کو چې خدای ته وګورئ، د خدای لوی ورځې ته وګورئ. کله سړي پسې داسې کارټون جوړ کړي چې لکۍ ورپورې تړي، نو یریږم هم چې چا څه نه چې لکۍ راپورې وتړي او څه بله بلا جوړه نه شي. نو خدای ته وګورئ، لږ احتیاط پکار دی، سړي نه تصدیق پکار دی چې بھئی دا خبره داسې ده. ګوره خبره سم هم کېدی شي، بھئی تا استعفا څه نه ورکړې دی؟ جي عہدې نه مې ورکړې، جمعیت رکنیت ابهي. ٹھیک ده. زه عہده مد نظر د جمعیت خدمت نه کوم، زه بغیر عہدې به د جمعیت خدمت کوم. چې عہده را سره یې کېدی شي دا ملګری دی دا ملګري دي دا دي، دوی وایي چې هلکه ته نایب صدر یې دا پلانی کار وکړو، چې هېڅ هم نه یم او بیا یې کومه نو دا به خدای دپاره وي. ټیک شو. دې وجې نه عزیزانو زه اوس تاسو ته یم چې هلکه بابا دې نارې وایي، والد صاحب دې نارې وایي، پلار دې نارې وایي، باباجي دې نارې وایي، د مور میړه دې نارې وایي. دا پنځه واړه خبرې یو دي که نه؟ باباجي هم د مور میړه دی، بابا هم د مور میړه دی، والد صاحب هم د مور میړه دی، او د مور میړه هم د مور میړه دی. خو الفاظو کې فرق یې که نه؟ ټیک شو جي. نو لغوندې الفاظو له ښه جمع ورغوندئ، داسې بې دړک ډز نه یې ورکول پکار. دا پر ورولۍ ورته وایم چې که زه څه نشم ویلی نو ویونکی خو شته که نه. نو عزیزانو عرض مې دا و چې علما راغلي دي، زه خو صرف تاسو مخکې حاضري لګول مې غرض و. بل راته د یو ملګري مازدیګر ووایي که سهار ووایي چې خلک بېچینه دي ستا د دې استعفې متعلق. ما زه به دې صفایي له راځمه چې زه جمعیت سره یم او یم به، عہدو نه مې استعفا ورکړې ده، باقي جګړې به م کومه،
بنوري صاحب زما استاد دی 2 کروڑه جګړې مې ورسره کړې دي. مفتی محمود صاحب زمونږ مشرو، قسم په خدای دی چې په جلسه کې مې په تقریر کې مې د جمعې په ورځ ویلې څه د بفرورانو قصه وه، مال دا ګورنر هم خسي دی او دا وزیر اعلی هم خسي دی. ټیپ چا یوړو ورته وغږولو، زه د شپې وغوښتم د مفتی محمود اخلاقو ته ګوره. ما داسې ویلو چې دا خسي وزیر اعلی او دا خسي ګورنر. 11 بجې زه وغوښتم، ټیپ یې راته ولګولو چې دا ټکي یې واورېدو دا خسي. مفتی صاحب ما ته داسې کړ، دا ولې مال ښه مې ویلي بیا به هم دی پلانې کار تاسو ولې داسې کړی دی؟ دواړه راپاسېد ارباب سکندر او دی خدای دواړه وبخي، زه یې غاړې ایستم او سپ یې کړم. ویا فریم ستا په مور او پلار مونږ ته داسې ملګری پکار دی. اوس به ته وزیر اعلی ته خسي ووایې چې دوزخ ته دې ورپسې واستوي، اگر چې خسي گل بھی چھوٹی نہیں ہے. تاسو خیال راغی خبره رښتیا مې ویلی نشي. خیال دې راغی یو سړی ویل که چا یو بل ته د اوس ووایي نو 15 روپۍ جرم دی. نو یو سړی ډېر تنګ کړو، هغه ورته ویل عمران دی یې خو 15 روپۍ نشته، یې خو 15 روپۍ نشته. نو خبره دا ده عزیزانو چې لږ هوش وکئ، هر قدم په هوش اوچتوئ. خبره چې کوئ دا د معدې نه راوځي، د ګندګۍ نه. نو په دې دماغو کې دا خبرې اورهالینګ کوئ، صفا کوئ، نو بیا یې په خوله راوباسئ. نن د هر سړي خوله پورې سپین ختی دی، خبر به هم نه یې څه به وایي، خبر به هم نه غاپي به. نو هره خبره لږ په سوچ کوئ، په فکر، د هر شی په تول دی. دا څومره خبرې چې کوئ د دې به هم خدای ته حساب ورکوئ. دا سترګې هم د هلکان طبقه واورئ، تاسو نوجوانان تاسو ټول واورئ. زما دې د خدای په ذات قسمي چې دا ستا د سترګو لیدل دي دا په تول دي. ته چې کومه ورځ په سینماګانو کې په فوټوانو کتو باندې تیره کې، والله العظیم چې د دې به هم خدای له جواب ورکړي. دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. دا سر، دا سترگی، اللہ کتا د جناب محمد رسول الله خایست لید. زما دې د خدای په ذات قسم وي که د دنیا بل حسن ته وګورې، کم خایست کم. والضحى واللیل اذا سجا والضحى. اے زما پیغمبر استا په دې ښایسته مخ دې زما قسم وي. په کوم مخ چې خدای قسم خوري، خدایه توبه چا بلا څنګه مخ اب څنګه مخ. واللیل اذا سجا، او زما د ستا په دې تورو زلفو باندې قسم وي. هغه زلفې چې خدای پې قسم خوري، چا بلا څنګه زلفې. نو رحمان بابا وی چې په خایس زما د یار نه دی خبر څوک، که خبر شي پرې به نه دی دغه در څوک. زما د یار حسن چا نه دی لیدلی، که دا چا ولیدو والله که دا در پرېږدي بیا، او که بیا د خدای د حسن نه خبر شوې. دا د کابلۍ په ګیټ کې بایسکوپونه دې باندې به زه بلډوزرې ګرځوم، بلډوزرې. د ګلبهار خلک ما پسې راغلي چې هلته بایسکوپ جوړېږي، یو جلسه کوو چې دلته دې نه جوړېږي. مال ولې دا د کابلۍ بایسکوپونه جومات دی سر چې ګلبهار کې ګناه ده. مولیان بیان ورکړي چې احتراما للبار وفات سینماؤں کو بند ہونا چاہیے.
احترامن خلق کې د دانا او خیجه دا صرف بارا وفات کې اسلامي ټول کال اسلام نه ټول کال بایسکوپ حرام دی کنه دا ټول کال و دا داسې رزیل خلق دی ما ته یو ورځ یو وایي چې دې جلسه کې یو ریزولیشن پاس کړي مال څه ویلې دا د سینما ټکټونه په بلیک خرڅوي انا لله و انا الیه استغفر ما ته چې جلسه کې ریزولیشن پاس کړي چې دا په بلیک خرڅېږي چې لږ ارزان کړي مال د سینما ټکټ د خدای په 1 کروڑ روپۍ کې بیړه دی غرقه شه ما ته زما اوس په ورسې مانه به سینما پر روی زمین موجوده پاتې شي چې چا کې د قوم بچي تباه کېږي لګیا دی عزیزانو هېڅ وس نه لرم وایي غلام کبش بردارم نظر دارم نه پردارم وس نه لرم او نه زور لرم چې زور راکې راشي او په پاکستان کې 10 کروڑه دی او 2 کروڑه مې د تورې نه ونویسته زه به د سړي زوی نه یم 2 کروڑه به حلالوم ایله به د 8 کروڑه د سړي زامن شي چې دا د سړي زامن کېږي نه نو خدای دې توفیق راکړي معافي غواړم دا مېلمانه ناست دي ما صرف حاضري لګول غرض و اوس یو وعده وکړئ کلمه تېره کړئ که چا ونه ویله مسلمان به نه وي په دې کلمه د ستاسو قسم چې د دې جلسې تر اخره به ناست یئ